الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا محمدا أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن خير الكتب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود وای د عوام محفل کې چې سره وي درود وای نو خلک شوق سره وای. د تعلیم یافته خلک درود شوق سره نه وای، درود شوق سره وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام من محبت لمن زرون آبادی. نبی علیہ الصلاة والسلام سره محبت او مینا لمن دنیا او وطنون آبادی. مسلمانانو سره دنیا کې یو شی دی بس د ژوند او د حیات، ژوند او حیات ته ولوله ورکوي، جذبات پیدا کوي او په ژوند کې مینه پیدا کوي، په عبادت کې مینه او شوق او ولوله او تازگی پیدا کوي. هغه د نبی علیه الصلاة والسلام او د محمد صلی الله علیه وسلم محبت او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه او محبت. الله په هغه باندې درود وایي، د الله ملایکې په هغه باندې درود وایي، د الله پیغمبران په هغه باندې درود وایي. الله نه پس په کائناتو کې اوچت شخصیت او لوی شخصیت او لوی ذات هغه د نبی علیه الصلاة والسلام دی. درود هر وخت چې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم ذکر کېږي شوق سره درود وایي او په مینه باندې او په محبت باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود وایي. دا هغه په موږ حق دی او الله دا په موږ باندې ضروري کړی. ورونو نن چې کومه موضوع ده هغه د سود موضوع ده. سود ته په عربی کې ربا وي، ربا. او زمونږ په پښتو کې او فارسی کې او په هندوستان کې او پاکستان کې په دې ځایونو کې موږ دا ټولو ژبو خلکو د سود په شریکه سود ورته وایي. اردو، پښتو، فارسی کې دې ته موږ سود وایو، سود. او عربی کې دې ته ربا وایي. د ربا معنا ده ډیروالی او زیادت. نو په مال کې او په تجارت کې ډیروالی او زیادت داسې بد شی نه دی، ښه شی دی. خو اسلام تش د زیادت او د ډیروالي خبره نه کوي. هر ډیروالی او هر زیادت په مال کې او د مال د زیادت او د ډیروالي هره طریقه اسلام حرامه کړې نه ده. الربا احل الله البيع وحرم الربا. الربا یو خاص قسم زیادت، یو خاص قسم ډیروالی او یو خاص قسم زیادت هغه اسلام منع کړی دی. یو خاص قسم زیادت منع کړی، یو خاص قسم زیادت اسلام منع کړی. او قرآن عظیم الشان کې الله د هغې په باره کې
تفصیل سره وضاحت سره خبره کړې. اسلام چونکې د الله رب العالمین نظام او د الله رب العالمین دین دی، دا اسلام عبادات دي که عقاید دي که د اسلام معاشي نظام او اقتصادي نظام دی که د اسلام د عدالت نظام دی که د اسلام د معاشرت او د تمدن نظام دی، دا ټول الله په څو اصولو باندې ودرولی. نو معاشي نظام د ګټې او د لګښت نظام، د ګټلو او د لګولو او د خرچ او د مصرف نظام، دا هم الله پاک په څو اصولو باندې ودرولی دی. ستاسو تجارت کوئ، ګټه کوئ، پیسې ګټئ، خپل مال او دولت ډېروئ، نو دې کې به د دې اصولو پابندي کوئ. انسانان الله د څو اصولو پابند کړي، مسلمانان الله رب العالمین د څو اصولو پابند کړي چې دغه اصولو پابندي به کوئ او د دې اصولو د پابندۍ نه پس بیا چې کم مال تاسو ګټئ او تجارت کوئ هغه الله منع کړی نه دی. ربا اسلام منع کړی، ربا د ربا معنا او مفهوم او د هغې پوره تفصیلات او تشریحات قرآن عظیم الشان کې نشته. د هغې یو وجه دا وه چې نبي علیه الصلاة والسلام د وفات نه لږ ورنې مخکې ربا او سود قانونا بند شو او حرام وګرځېد. هسې د سود په باره کې مکه مکرمه کې آیاتونه نازل شوي، سوره روم کې هغه ذکر شوي، خو هغې کې د سود مذمت شوی او سود تقبیح شوی. سود باندې قانوني پابندي دا د مکې د فتح نه پس لګېدلې، مخکې نه اسلام د هغې تقبیح کړې وه، د هغې مذمت یې کړی و، او د اسلام طریقه او د قرآن عظیم الشان طریقه په احکامو کې هم دغه ده. احکامو کې د قرآن عظیم الشان طریقه هم دغه ده چې تدریج کارول شوی دی. شرابو په معامله کې، نور معاملاتو کې تدریج باندې کار شوی دی. د سود معامله هم داسې معامله وه چې عربان چونکې سود کې ډېر زیات اخته او اول د اول نه د چا معاشي مسله ټچ کول او اول نه د چا په معاش باندې ضرب لګول او د هغه مال ته او د هغه تجارت ته تاوان رسول د عربانو غوندې یو قبایلي معاشره کې د لږ اسان کار نه و. نو په دې وجه باندې د اسلام د استحکام نه پس، د مکې مکرمې د فتح نه پس چې الله خپل نبي ته او خپل دین ته او خپل کتاب ته په ځمکه کې تمکین ورکړ، قوت یې ورکړ، طاقت یې ورکړ، نو نبي علیه الصلاة والسلام حجة الوداع کې سود قانونا ممنوع اعلان، قانونا ممنوع اعلان. او نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو چې کل ربا موضوع وان اول ربا اضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله. حجة الوداع کې دا اعلان وشو، د نبوت په ژبه باندې دا اعلان وشو چې ټول سود ما د خپل لاندې کړ، ټول سود مې قانونا او اصولا بند کړ. نن د دې نه پس څوک د چا نه د سود پیسې غوښتی نه شي، د چا په چا قرض وي په هغې باندې سود غوښتی نه شي، سود څوک غوښتی نه شي د دې نه پس. او اولنی سود چې ما باطل کړ، خپل سود مې باطل کړ، نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل. د خپل سود نه معنا دا وه چې د خپل تره سود د عباس ابن عبدالمطلب چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترو، نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ما د خپل کورنۍ او د خپل خاندان سود باطل کړ، خپل سود مې باطل کړ، او ویل ټول سود مې باطل کړ، بس د دې نه پس څوک د چا نه سود غوښتی نه شي. او قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین دې باره کې احکام نازل کړل چې ای مؤمنانو سود پرېږدئ، ترک کړئ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. کنې ترک کوئ د الله او پیغمبر سره جنگ ته تیار شئ. کنې ترک کوئ الله او پیغمبر ستاسو خلاف د جنگ اعلان کړی دی. دغه ځای کې سود قانونا منع شو په مکه مکرمه کې. سود څه شی دی او کومه بیعه ده چې هغه سود دی چې الله پاک حرام کړی؟ یو وجه خو ما تاسو دا ویلې چې د دې تفصیلات په قرآن عظیم الشان کې نشته چې دا اخري آیتونه دي نازل شوي. او نبی علیه الصلاة والسلام هم د دې ډېر زیات تشریحات او تفصیلات نه دي بیان کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مشهور قول دی چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ نه وفات شو ولم یبین لنا فی الربا بیانا شافیا، او د ربا په باره کې د سود په باره کې پوره تفصیل هغه موږ ته بیان نه کړ. نو یې فرمایل فدعوا الربا والربا، سود هم پرېږدئ او چې کومو شیانو کې د سود شک یې هغه هم پرېږدئ.
کېدای شي چې نبي علیه الصلاة والسلام ژوندی وی یا د نبي علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه شوې وي او هغه هم منې کړی وي نو ربا هم پرېږدئ او چې کوم ځای کې